رسا د هردم په دې پوښتنې فکر وکړه مړي ته د سودا مه کوه وراسته جسد ته د چرت مه وهه او اندېښنه مه ورته کوه مسلمانان ډېر دي هغوی به یې پر ځای کړي کالي به دې درنه وباسي وبه دې لمبوي کفن به درکړي له کوره به دې وباسي او ګور ته به دې یوسي ډېر خلک به دې جنازې ته راشي او ستا د ښخولو لپاره به ډېر خپل کارونه پرېږدي په دویو کې به ډېر داسې وي چې یوه ورځ به یې هم تا ته د نصیحت کولو فکر هومره نه وي کړی د شخصي استعمال لوازم لکه کلیګانې کتابونه بټوه بوټان او کالي به دې یا وغورځول شي او یا دې که کورنۍ وتوانیږي خیرات به یې کړي چې ګټه یې تا ته در ورسیږي مګر نه به دا دنیا در باندې خفه شي او نه دا دنیاوال اقتصاد به همداسې روان وي وظیفې ته به دې پر ځای بل څوک راشي شتمني به دې د ورثو ترمنځ وویشل شي او د ذرې ذرې حساب به یې له تا سره وشي غم به دې درې ډوله وي لومړی هغه خلک دي چې سرسري پیژني یوازې دومره به ووایي چې بیچاره دوهم ملګري به د یو څو ساعته یا یو څو ورځې در باندې خفه وي او نور به بیرته خپلو خنداګانو ته مخه کړي دریم هغه تر ټولو ژور غم به دې په کور کې وي کورنۍ به دې در باندې یوه اونۍ دوه اونۍ یا یو دوه میاشتې او یا یو کال غمجنوي او له هغې وروسته به دې د یادونو په ارشیف کې کیږدي په دې توګه به دې دلته کیسه ختمه شي او د آخرت کیسه به دې پیل شي کله دې چې دبدبه مال روغتیا او بچیان درنه پاتې شول چې له خپل کور او خپلې ماڼۍ او کورنۍ څخه بیل شوي او اصلي ژوند دې شروع کړ دا پوښتنه به راپورته شي چې د خپل ګور او آخرت لپاره دې څه توښه راوړې نو په دې پوښتنې همدا اوس فکر وکړه او فرایضو نوافلو پټې صدقې پټو نیکو اعمالو او تهجد ته پام کوه کیدای شي چې خلاصون دې په برخه شي وایا وایا